السلام علیکم ورحمت الله. هلمند هغه ولسوالۍ چې خارجیانو پرې ډاکومنټریانو جوړ کړي، خصوصا انګریزانو چې هغلته به عملیاتونه کول، بیا هغې ته ویډیوګانې، هغه به تاسو لیدلي مرجې ولسوالۍ، هغه ولسوالۍ چې دلته چا فکر هم نه کوي چې دلته به امن و امان وي، چا فکر هم نه کوي چې دلته به خلک بېرته خپلو ځمکو خپلو ساحو ته راستنېږي او هلته به آبادیانې شروع کړي. خو لله الحمد فیصلې د الله بیا جدا دي. موږ هم هلته راغلي یو او الحمدلله دغه شاته چې کوم کور دا ښایسته کور وینئ، دا مو دلته د یو شهید کورنۍ ته جوړ کړي دي چې واړه واړه ماشومان ترې پاتې دي. نو لله الحمد مرجه اوس بېرته د آبادۍ په لور ده. چا کډې کړي، چا خپل کلي پرېښي، هغې اوس را روان دي خپل کورونه. ګوره زما شاته دا دیوال ګورئ، دا هم تازه جوړ شوی، هغه ځای کې ګورئ کوټې تازه جوړېږي، دې خوا ته مثال دا دیوالونه. نو الحمدلله دغه یتیمانو لپاره هم دغه 2 اطاقه، یو اشپزخانه، یو دانه تشناب دا جوړ شو. چاردیوالي د ترونه ورته کوي، نو دا به ورته اوس سپارو. نو لله الحمد وګرځېدلو، نادلي ته لاړو، مرجې ته، بیا به ناوې ته هم ځو او همداسې نورې ولسوالۍ به هم ګورو. واقعا دا ځمکه چې ده پردي خل نه خوښوي، عجیبه جوړښت، عجیبه جغرافیه. نو الله دې زموږ او ستاسو په وطن کې له دې نه بعد داسې یو ټک قدر هم نه کوي، ځکه خلک ډېر ځورېدلي دي، قوم ډېر ځورېدلی دی. نو الحمدلله دا به ورته سپارو او موږ به کوشش کوو چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسېږو. دا به سره یو ځای دې وطن ته کار کوو، خدمت به کوو. ډېره مننه.